د افغانستان او روسیې ترمنځ د 15 هوکړلیکونو لاسلیک. دغه هوکړلیکونه د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر او د روسیې د لومړي وزیر مرستیال الکسی اوورچوک په حضور کې د کازان ښار کې د روسیې اسلام نړۍ غونډې په څنډه کې لاسلیک شوي دي. دغه هوکړلیکونو کې د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او د روسیې د ترانسپورت وزارت ترمنځ د لیږد او ترانزیت برخه کې همکاري، د دوه هیوادونو د سوداګرۍ خونو ترمنځ د اړیکو د کچې پراختیا، په افغانستان کې د اکتشاف، استخراج او د نفت او غازو چاڼ برخه کې د دوه هیوادونو یو شمېر لوی خصوصي شرکتونو ترمنځ همکاري او همداشان د سیمه ییز سوداګریز صنعتي لوجستیکي او سوداګري کمپلیکس رامنځته کېدل شاملېږي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت واکپال د دې هوکړلیکونو لاسلیک څخه ژمنه کړې چې افغانستان د سیمې هیوادونو سره د ترانزیتي اړیکو د پراختیا په هڅه کې دی او په دې برخه کې ډېرې اسانتیاوې برابروي. موږ د هرات ولایت په ګډون د مهمو لوجستیکي مرکزونو د جوړولو پلان لرو ترڅو د روسیې نفتو او نورو مالونو ته جنوبي اسیا ته مؤثره لار پرانیزو. د افغانستان په ټولو لویو لارو کې موږ په لوړه او معیاري کچه د تیر پارکونو جوړولو عملي چارې پیل کړي دي چې دا د ترانزیتي موټرو لپاره اسانتیاوې برابرولی شي. ورته مهال د کازان غونډې یو شمېر ګډونوال دغه غونډه د افغانستان د سوداګرۍ پراختیا برخه کې له لاسته راوړنو ډکه یادوي. دغه سفر چې د افغانستان د اسلامي امارات د ریاست الوزرا لومړي مرستیال او د هېواد د اقتصادي عالي کمیسیون د رئیس په مشرۍ الحاج برادر اخوند په مشرۍ باندې د روسیې د تاتارستان ایالت د کازان ښار ته دا سفر ډېر خوشګوار سفر او د سفر په سوادونه به موږ به وکولی شو چې په هغو لویو پروژو کې چې په هغه کې روسان ډېره تجربه لري یا روسیه ډېره تجربه لري موږ به د هغو څخه ګټه واخلو. بل پلو یو شمېر اقتصادي کارپوهان باوري دي چې د سیمې او نړۍ سترو هیوادونو له هغې ډلې روسیې ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو پراختیا د افغانستان په اقتصاد او سیمه ییز ترانزیت کې به لوی تحولات رامنځته کړي. قرارداد بستن‌ها و روابط اقتصادی را قایم کردن فکر میکنم برای کشورهای خارجی به خصوص کشورهای بزرگ چون روسیه و چین و آمریکا یا کشورهای دیگر یک گام به سوی حرکت به سوی رفتن به سوی یک رشد اقتصادی است. امضای همچون تفاهمنامه ها میتونه تحولات بسیار خوبی را در اقتصاد افغانستان به میان بیاره. تفاهمنامه‌ای که با کشور روسیه صورت گرفته این فرصت به افغانستان میده تا شاید جذب سرمایه گذاری ها باشه و همچنان زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان ساخته شود و در بحث ترانزیت و ترانسپورتیشن که ما مشکل کلان داریم اینا رو میتونه حل بکنه. د روسیې اسلام نړۍ 14مه نړیواله غونډه د نړۍ د 450 هیوادونو له هغې ډلې افغانستان، ایران، ترکیه او مالیزیا په حضور سره د غوي 15مه پیل او تر 28مه به دوام ولري.